کستا په نشتون کې لالی کور ته غله راشي دې بدګمانه زمانې په خوله وڅه راشي او خدای ته خو ګوره نور د شپې د چا حجرو ته مزه آباد دروازه وګړبوي په ما خوله راشي منم غربت دی په یو رنګ د چای پیالې نه لرو خو خوشحالېږم چې حجرې ته مېلمانه راشي منم غربت دی په یو رنګ د چای پیالې نه لرو خو خوشحالېږو چې حجرې ته مېلمانه راشي او څه ناڅاپي په دې کوڅه کې مخامخ شو سره څه درته وایم لږ د ځای ته زما زړه راشي او ریحانه ته رایاد شې بله بیماري مې نه وي چې یو ناڅاپه مې په سترګو کې تیاره راشي. د شاعرانو درې پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو ملال او غازیانو ستړي مه شئ. الله دې وکړي تاسو به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې برغښتي وئ. قدرمنو نن زموږ سره یو ځل بیا د شاعرانو په دیره کې د ډېر ځنډ وروسته نهضت الله نورزی صاحب دی. نورزی صاحب ډېره زبردست شاعري کوي او د پښتو د ادب لپاره یې ډېر زیات هلې ځلې او کوششونه کړي. راځو د ده څخه به څو ښکلې ښکلې غزل واورو خو یو یادونه باید وکړم چې زموږ یو ملګری او د نورزي صاحب ډېر زیات مینوال شپور پردیسي بابکر خیل صاحب زموږ سره په دغه بنډار کې پوره همکاري کړې ده چې تاسو لاړ شئ او نورزی صاحب سره مرکه وکړئ. نو د ده څخه بیا هم زیاته مننه کوم کور یې ودان. نو نورزی صاحب څه به درنه اورو ستړی مه شئ. جار شم باچا صاحب په لومړي قدم کې خو د شاعرانو ډېرې ټولو قدرمنو ګلالیو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خوښه او خوشحاله شوم چې له ډېر ځنډ وروسته تاسو سره مېلمه یم او له شاپور پردیسي بابکر خیل صاحب ورور څخه هم یوه نړۍ مننه کوم کور یې ودان مینه او مننه جارې شم. خیر نورزی صاحب بیا هم زیاته مننه خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو. نورزی صاحب څه به درنه اورو؟ جار شم باچا صاحب غزل به درته وایم خو د غزل نه مخکې یو دوه بنده چې په کوم کاڼي به دا خوله کړم درله ماته په کوم کاڼي به دا خوله کړم درله ماته که دې وویل پښتونه زار وهله په کوم کاڼي به دا خوله کړم درله ماته که دې وویل پښتونه زار وهله هغه پیغله نن په سرو سترګو ژړېږي. باچا صاحب هغه پیغله نن په سرو سترګو ژړېږي کوم زلمی چې پرونه زار وهله هغه پیغله نن په سرو سترګو ژړېږي کوم زلمی چې پرونه زار وهله. باچا صاحب مکمل غزل ده چې که ختمه شي نو بیا به را پیدا شي او که نه شي که ختم شي نو بیا به را پیدا شي او که نه شي چې جوړه به دنیا کې بیا دنیا شي او که نه شي ملګرو خامخا که ورته ګل د ګلاب ورکړم ملګرو خامخا که ورته ګل د ګلاب ورکړم ملګرو چې په دې به یا رضا شي او که نه شي او که نه شي. جار شم باچا صاحب ملګرو خامخا که ورته ګل د ګلاب ورکړم ملګرو چې په دې به یا رضا شي او که نه شي. او باچا صاحب خپل ځان ازارومه په ګرمۍ کې روژې نیسم خپل ځان ازارومه په ګرمۍ کې روژې نیسم قبوله به مې تا پسې دعا شي او که نه شي. ښه مثلا که ته را باندې راشې مخامخ نو مثلا که ته را باندې راشې مخامخ نو دا زړه به مې جانانه په درزا شي او که نه شي او سړیه دې پوښتنې دا ماغزه را خراب کړي سړیه دې پوښتنې دا ماغزه را خراب کړي سړیه چې حیا نه به حیا شي او که نه شي. که خپلې ګوتې غوڅې کړم د یار ګلابي مخ ته باچا صاحب که خپلې ګوتې غوڅې کړم د یار ګلابي مخ ته ته څه وایي چې یار به په ژړا شي او که نه شي. نورزیه که خبره شي هغه زما له مینې نورزیه که خبره شي هغه زما له مینې نورزیه بیا به ټول عمر زما شي او که نه شي. جار شم باچا ډېر زبردست و. څه زما د زلفو کوي ټال په بدمشۍ څه زما د زلفو کوي ټال په بدمشۍ والله که مې د مخوی نه خال په بدمشۍ تر څو به په پلمو درډم دیدن تر دروازې ته ځه نن خو راواوړه له دیوال په بدمشۍ او ته هم په بدمشۍ مې د ډولۍ مخې ته راشه زه هم ستا په زیارت غوړوم شال په بدمشۍ. ډېره زیاته مننه. نورزی صاحب نور به څه درنه اورو؟ جار شم باچا صاحب غزل درته وایم خو د غزل نه مخکې یو دوه بیته دي چې لر او بر کې چې هر څومره پښتانه دي لر او بر کې چې هر څومره پښتانه دي کړه یقین په ذوالجلال چې سم خواږه دي او هغوی لاره راښودله دا مو وژني هغوی لاره راښودله دا مو وژني مونږ له هغه خلک ښه که دا ښه دي
جار شم بچا صاحب مکمل غزل ده چې دا پښتانه چې په خوښۍ مینه کې ژوند وکړي دا پښتانه چې په خوښۍ مینه کې ژوند وکړي چې زه ژوندی یم یارانو دا به خوند وکړي او دا ټول عسکر به په خندا خندا وطن ته راشي که طالبان په سږني کال کې اوربند وکړي ای هاي جار شم بچا صاحب کله چې تا په اناري جوړه کې وګورمه کله چې تا په اناري جوړه کې وګورمه نازک وجود کې مې دردونه کمربند وکړي نو زه چې د صلح ترانې په کوم چمن کې واورم زه چې د صلح ترانې په کوم چمن کې واورم لکه خبرې چې کوم څوک راته د قند وکړي او دا زړه مې نه ده دا سینې څخه بهر وباسي دا زړه مې نه ده دا سینې څخه بهر وباسي د یار بنګړي چې کله شړنګ په سپین مړوند وکړي چا چې د خدای او د رسول په لاره وکړو مزل مزل قسم په خدای چې زندگی به سربلن وکړي ډیر زبردست جار شم بچا صاحب او هغه بیا خامخا د یار په نامه ژوند تیروي په محبت کې چې نورزیه څوک سوګند وکړي ډیر زبردست دا بیا اورو جار شم بچا صاحب هغه بیا خامخا د یار په نامه ژوند تیروي په محبت کې چې نورزیه څوک سوګند وکړي زبردست دی جار شم بچا صاحب او درمان صاحب وایي چې په ککرۍ کې مو د بنګو شنه لوګي ګرځول همدا کیسه وه چې سرونه مو خالي ګرځول په ککرۍ کې مو د بنګو شنه لوګي ګرځول همدا کیسه وه چې سرونه مو خالي ګرځول 1000 و ماسټرۍ وکړه ځان یې جوړ کړو خو یو پښتون و چې تمام عمر یې سپي ګرځول ډېره ښه ده بچا صاحب ډېره ښه ده نورزی صاحب څه به درنه جار شم بچا صاحب یو 2 غزل مسلسل درته وایم چې بې له تا به په زړګي زرې زرې شم بې له تا به په زړګي زرې زرې شم لکه خس به بې لمبو خورې ایرې شم نور مې خپلې تنهایۍ نه کرکه راغله بچا صاحب نور مې خپلې تنهایۍ نه کرکه راغله خلکه هسې نه چې وسوځم لمبې شم ملا پرېږده چې خپل ځان جومات کې مړ کړم مولا پرېږده چې خپل ځان جومات کې مړ کړم مولا پرېږده چې عبرت د زمانې شم زه یو چا باندې تر دې حده مین یم بچا صاحب زه یو چا باندې تر دې حده مین یم زړه کې وایم هسې نه بې کلمې شم زه یو چا باندې تر دې حده مین یم زړه کې وایم هسې نه بې کلمې شم چې د هر چا به زړګی را باندې سوځي له تا وروسته به زه داسې بې اسرې شم او که به ستا د ښکلي حسن بدي غواړم زه نورزادې په وجود ارې ارې شم جار شم بچا صاحب په صداقت مې خپل رفتار وخوړم زه د یارۍ په نامه یار وخوړم او په ساده‌توب باندې تیر وتمه په ساده‌توب یې لکه مار وخوړم ستا د راتلو په تمه اشنا بابا کرخیل صاحب ته دې ډالۍ وي چې ستا د راتلو په تمه اشنا په خپل وطن کې انتظار وخوړم او دا چې په لاره تندکونه وهم لکه چې زه د چا ازار وخوړم جرم مې نه و اعتراف مې وکړ بچا صاحب په محکمه کې خپل اقرار وخوړم د وطن کاڼو راته خوب کې ویل افغانستان یم بمبار وخوړم چې نه ترې شاته او نه مخ ته تلی شم نورزیه زه داسې ګزار وخوړم زبردست دی ډېر زبردست مکمل غزل ده چې زما غزل ستا ښکلا نه سرچینه اخلي مننه بچا صاحب زما غزل ستا ښکلا نه سرچینه اخلي لیونی خیال مې د رنګونو نه مزه اخلي او په کومه ورځ چې ستا د ژوند تړون د بل په نوم شي په هغه ورځ به مې له کلي جنازه اخلي او زه ستا په حسن باندې ځکه تبصرې نه کوم بچا صاحب ذهن مې کار پرېږدي لاسونه مې لړزه اخلي
زه ستا په حسن باندې ځکه تبصرې نه کوم ذهن مې کار پرېږدي لاسونه مې لړزه اخلي او چې دیوالونه ورته نه وي نو امکان نه لري چې دیوالونه ورته نه وي نو امکان نه لري عجیبه خلک دي ځنګل ته دروازه اخلي چې دیوالونه ورته نه وي نو امکان نه لري عجیبه خلک دي ځنګل ته دروازه اخلي او اطمیناني یم که لزګون هم ورته ورکړم نو بچا صاحب اطمیناني یم که لزګون هم ورته ورکړم نو زما بچی به پرې قلم او کتابچه اخلي جار شم بچا صاحب په انتظار خو مې له سترګو نه باڼه ووتل په انتظار خو مې له سترګو نه باڼه ووتل د رسېدل به نوره څومره زمانه اخلي او لیونه نه و چې نورزي به د ښار منځ کې ویل باچا صاحب لیونه نه و چې نورزي به د ښار منځ کې ویل حسن پرست خلک به ځان ته وینه اخلي ډېره زیاته مننه نورزی صاحب بلا خوند و که زړه خو مو غواړي چې بیخي زیات شعرونه او غزلې درنه واورو نو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو وخت دومره اجازه نه راکوي نو تاسو څخه بیا هم زیاته مننه کوم کور ودان اباد اوسئ ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د نهضت الله نورزي صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار تر بله بیا چې موږ د بل شاعره په روزونو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو یولي الله په امان